حقیقت کې دوست معنا دا چې تا به هر وخت سر په تلی کې داغه د پاره ایښی. دوست وایي دی دوست سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی او سعد ابن ابي وقاص جنگيږي لګیا دی او داسې حمله کوي چې هر حمله کې تب وای چې د بدن بوس پاش نو پیغمبر ورمنډه کړه او په دې حمله او ټپولو ورته وی چې ارمي یا ابا سعد فداك ابي و امي. ابا سعد اوله زما مور او پلار دې تانه قربان شي. اوس دا شرافت په ټول امت کې الله پاک ابو سعد تور کړو. سعد دوی چې تاوله د سیاملې کوله هغه ښا زما محبوب دی ولاړی باغ دې دغه شو گزارونه کیږي او زه دې داسې عمله کوم چې ځان دې بچ کوم او بل دې وهم نه زبردست عمله کوم چې ټولو نه مخکې زه قربان شم. نو پیغمبر چې چاته وی چې ارمي یا ابا سعد فداك ابي و امي زما مور او پلار دې تانه قربان شي. تاسو خیال نه مولانا تنویر رحمت الله علیه لیکلی دي چې یو دوست د بل دوست کور ته ورغی د شپې دروازه ورته وټکوله. څوک دی فلانه دوست دی راغلی اپ منډه راووتو ورته خدمت وی یو 200 روپۍ می پکار وی ښا بس منډه کې 200 روپۍ راوړې ولې ورکه او رخصت شو. د اوس په جړه کور ته روان دي نو خزه ورته وی چې خدای دې ورکا چې په پیسو پسې جاړي خو نه به دې ورکول. خدای دا پوه شو چې دا سړی جوړ دي 200 روپو پسې جاړي. هغه ورته خزه په خدای قسم که په پیسو پسې جاړم پدې چې زما دوست ته د 200 روپو ضرورت او زه ته خبر نه و چې زه ته خبر وای چې دا پیسې مې کور ته ورورې. نن سبا خو ته چاله 200 روپۍ یا 2000 روپۍ یا 3000 روپۍ قرض ورکا او هغه سره لکونه راشي بیا به په درکول وړنه کی او نه بستا دروازې ته بیا راشي چې اوس ما سره راغلي دي څه دې پکار دي. اوس خو پیسې چاله قرض ورکا بیا یو غټ کوټه کم ورکا ولا چې کله نه مې غوښتي پر مزغو مې هوا چې مړم شم ورپسې. تاسو خیال راغی مولانا و یارانی زمانہ مثل گلے ینارست در باغ آشنائی بوئے وفا ندارت. وای د دې زمانه دا یاران داسې دي لکه د انارو باغ چې د انارو باغ له چې ورننوځي تک سره ګلونه پکې ډېر ښایسته خو چې په ډول باغ کې وګرځي بوی به دې در نشي. د انارو ګل ښایسته ډېر دی خو بوی پکې نشته. نو زمونږ د زمانه خلک دا د انارو ګلونه دي وی ډېر ښایسته او بوی پکې نه لوانه غوا دي پای پکې نه په ډول ځان خلاص. بهرحال مانه پتا سو خپويږي په دې خبرو زمری اورزه ګیدړ او میلور او غوخته چې راشي رور ولی جوړو میټینګ دی هغه چرال زمری ورته وي چې خبره دادا چې ښکار بکاو دې نه پس خو په اتفاق ښکار بکاو خو په اتفاق وکاو. ګیدړو میلوي چې بادشاہ د ځنګل چې مونږ سره اتفاق کوي مونږ نور د خدای څخه غواړو. صاحب بل لزای چې غرته تللی دي یو خروالې ده یو وسای والے ده یو خرګوش والے چې ښکار راوړو زمری ورته وي چې زه خو بادشاہ يم د ځنګل مشرم او میلو ته تقسیم کا. هغه ورته الامر اوضح خبر خلاصه ده خبره صفا ده دا خرستا شو تم غټي دا خرم غټي دا ستا او دا وسه زما عمر ده نو دا زما شو او دا ګیدړم ورو کې ده او دا خرګوشم ورو کې ده نو دا ده شو. زمری چې یو سپېړه ورکه میلونه بوټي سترګي وست اخو پرې ده چې د ځان په ویره خته ده د ګیدړ ته ته تقسیم وکړه زرکو هغه چې خبره خلاصه ده دا خر به وسخري دا وسه به غربیله وخوري او دا